هغه کوم میز دی چې په یغه لمونځه باندې الله تعالی د 12 کولې د عبادت ثواب ورکوي. او په یو روایت کې خو درسي چې الله تعالی د یغه لمونځه په وجه باندې د ګناهینه که د سمندر د ځاغ غوندې ویل نه وي الله تعالی یې معاف کوي. کوم میز دی هغه تفصیل درته بیانوم، روایت حدیث درته بیانوم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوش صحابي و. جامع ترمذی کې دا روایت موجوده ہے چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای من صلى بعد المغرب 6 رکعات چې کوم انسان په ماشوم نه بعد 6 رکعات لمونځ وکړي بیا څه دی لم يتکلم فيما بينهن بسوء په میانس کې غلطه الټا خبره نه وکړه عدلنا له بعبادت 12 سنه الله تعالی دغه انسان ته دغه 6 رکعات په وجه باندې د 12 کولې د عبادت ثواب ورکوي. د اوابین مینز د څټي وي ماشوم چې کله مینز په جامه باندې وکي په انا بعد 2 رکعات سنت په سنت نه بعد 6 رکعات اوابین 2 رکعات بیا 2 رکعات بیا 2 رکعات 6 رکعات 2 رکعات مینز کو نفل مینز صلات اوابین بس دانیت دی دا چې څوک وکو نو الله تعالی د انسان ته د 12 کولې د عبادت ثواب ورکوي. او په یو روایت کې خدارسي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې غفرت له ذنوبه وان كان مثل زبد البحر یا چې کده د ګناهینه د سمندر د ځاغ غوندې ویل نه وي الله تعالی هغه ګناهینه معاف کو. مشتست شاوري دا شاوري چې علام ګناهینه معاف کو الله میشتوس جنت ته بزید جهنم نه وسوتی کسي دا صلات اوابین مشتوس ویل نه کی چې مشتوس ته دغه د ثواب علم نشته او خود المنزه علم نشته بیا د ثواب علم نشته نو دا ثواب په ځین کې شنوي خپل په دا باندې عمل وکي خپل شزه ته دغه ترغیب ورکي کور ولته ترغیب ورکي نو ان شاء الله چې ترغیب ورکي دوه عمل په کو ثواب ته درسي. الله تعالی د مشتوس ټول ته په دا باندې د عمل کړه توفیق نصیب کو. الحمدلله مش مدرسه کې سرګودا کې مرکز اهل سنت والجماعت مدرسه مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله په دغه کې د طلبونه معمول جوړ شوی دی. په منځنه بعد 2 رکعات نفل 6 اوابین بیا سورۃ الواقعه دا ټول معمول 1500 نه څه کم او بیش طلبون دي خو په مدرسه کې الحمدلله دغه معمول دی. نو کوشش کوي چې دغه هر سړی په دا باندې عمل کو.